څوک چې هم دا وظیفه په پابندۍ سره کوي نو الله جل شانه به هر قسم حاجت پوره کوي. ټول خلک به د هغه سره مینه کوي. روزي به الله جل جلاله پراخه کړي. که دشمنان یې وي په هغې باندې به همیشه دپاره غالب وي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، زمونږ او ستاسو هر قسم حاجتونه وي او زمونږ او ستاسو دا حاجتونه هغه نه پوره کیږي. اوس د حاجتونو د پوره کېدو دپاره مونږ او تاسو ډیر زیات اعمال کړي دي، لیکن یو عمل هغه د سورت طه وظیفه ده. په ورځ کې صرف یو پیاڼی کول دي، خو په څنګه طریقې سره به کې او په کم وخت کې به کې مکمل طریقه درته هم په دې ویډیو کې نن ښیمه. ډیره زیاته مبارکه وظیفه ده د سورې طه. ستا د هر قسم حاجت ولې نه وي، زرګونه حاجتونه هغه یو طرف ته او د سورې طه پاور هغه بل طرف ته. دا تمام حاجتونه به د الله جل جلاله پوره کړي. که هغه د روزې مسایل وي، که هغه د رشتې مسایل وي، که هغه د قرض مسایل وي، که د هر یو حاجت دپاره دی د سورې طه دا وظیفه راونیوله نو رب العالمین به د تمام حاجتونه د دې په برکت سره پوره کړي. بل د دې یوه ډیره غټه فایده دا هم ده چې کله تاسو د سورې طه دا وظیفه رونیسئ، دا رزق به درکره الله جل جلاله داسې زیات کړي چې سم لکه د باران په شان به راورېږي. او د دې نه علاوه چې هر سړی به تا ته لاس په نام باندې راځي، هر سړی به تا سره د حد نه سیوا مینه او محبت کوي. لیکن دا وظیفه پابندۍ سره کوئ، په دې کې ناغه مه کوئ، یعنې په دې کې به چوټي موټي نه کوئ او صرف یو پیاڼی په ورځ کې کول دي. بل د دې نه علاوه که د ستا چرته کې دشمنان وي او د هغې دشمنانو نه ته ډېر زیات تنګ راغلی یې نو که دا وظیفه کې په ټولو دشمنانو باندې به غالبې، دشمنان به تا باندې برې نشي موندلی، ټول دشمنان به د ستا ماتح جوړ شي. نو ګورئ زمونږ دې پسې هر سړی ګرځي چې زما حاجتونه دې پوره شي. دې دپاره مختلف اعمال کوي، مختلف وظایف کوي. هر سړی دا غواړي چې زما روزي پراخه شي، دشمنان مې خوار او ذلیل شي او دا ټول خلک دې زما سره مینه محبت کوي. نو دغه څلور انعامات درته الله جل جلاله د سورې طه په دې وظیفې کولو باندې درکوي. سمپل د دې وظیفې کولو طریقه ډیره زیاته اسانه طریقه ده. تاسو به داسې وکړئ چې د صبح صادق په وخت کې، صبح صادق په وخت کې تاسو د سورې طه تلاوت روزانه پابندۍ سره کوئ. کله چې صبح صادق راخیږي نو د سورې طه تلاوت په دغه ټیم کې تاسو کوئ. نو د دې په برکت به د الله جل شانه په روزې کې اضافه راولي. روزي به د الله جل جلاله ډېره زیاته پراخه کړي چې څومره حاجتونه دې وي تمام حاجتونه به د رب العالمین پوره کړي او ټول خلک به د ستا سره مینه کوي، د ستا مسخر به جوړ شي. او که چېرته د ستا دشمنان وي همیشه دپاره به د ستا دشمنان خوار او ذلیل وي او د ستا په خپلو دشمنانو باندې وس بر وي، هغه به د ستا د لاس لاندې وي، یعنې تا ته به خپل دشمنان هېڅ نقصان نشي رسولی. نو یو ډېره مبارکه وظیفه ده، هر سړی یې کولی شي او هر چا ته د دې مکمل اجازه شته دی.